او بیا چې سړی په پښو حج لري اوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناس د دوه درو قبیلو خلک رال ستړي وو ستومان وو نو پیغمبر سم پښتنه وکړه ویل ول مش په پښو راغلی حج لري په پښو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې کوم څوک په پښو حج لر راغلی د هغه حج یو په اویا دی یو په اویا یعنی چې اویا حج وکړي څو ثواب دي چې کوم څوک په پښو راغلی دی هغه د پاره دومره لوی اجر دی آدم علیه السلام د هندوستان څخه 40 واره په پښو لاړی حج لر دغه ډیر ذکر نور ذکر هم راغلی دی بیت الله شریف لدی تلای خدای په پښو حج لر حضرت شیخ صاحب فرمایي 40 واره چې دی غتللی و د دې اجر بیا ته وګوره د نن صدرې 4-5 کاله مخکې د افغانستان یو کوچی ولو د غزنی د خواو دی شجاع نومه دی شجاع خان دا ویل ورور مې خوب ولې زمزم وبو مې چرل څه کول خیر ولو زرا پورت سرور دماغ یا ورته زم حج لره عاش حج پر چیز ځخ نه پاسپورت لري نه تذکره لري یا زم بس ولاري بازار لره احرام واغسي ابيك ميك شان واغسل او 200 افغاني قصر ورسره بس روان والروان ثم بس داغه تلبيه مي ویل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك دامي ویل ولالم ایران لره په ایران کې ملت سورج سفر وکي د ایران سورور ولالم کویت لره لا سورج ملت سفر وکي خو خلاص دا په څلور میاشت کې د چیرې ورسېد د بیت الله شریف ورسېد راما بابا وای چې په مینه کې د مجنون غوندې صادق یې چې په عشق کې د مجنون غوندې صادق یې د لیلا په دروازه کې دربان نسته چې ته په مینه کې سچا سي رښتیا ګوسه مجنون ډېر رښتیا ګو بیا د لیلا په دروازه کې بشل چوکیدار ولاړو د لپاره رکاوټ نو چې په عشق کې د مجنون غوندې صادق شه د لیلا په دروازه کې دربان نسته چې دغه سړی صادق سو د الله او کور ته بیا ټول رکاوټونه ختم سلو نه پاسپورت لرم نه شناختی کارت لرم نه تذکره لرم نه روپۍ لرم 1200 افغانۍ ورسره یو لاړی بیا په حج کې 15 میاشتې چې دغه تیرې کړې نه میاشتې بعد بیا کور ته راغلی ولی خبر داده د الله رسول فرمایي من اراد الحج فليعجل چې هر سړی د غمر صادق وای لکه دا شجاع هر چاته به الله لار اخلاص ولای هر چاته به الله لار اخلاص ولای